حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو باچا راغلی و د بارس چې راغلی نو ثواب کوي نو شاته یو غریب صحابي په پسې مسلمان انا هغه چې چپنې مپنې اغوستې وي هغه پر مځکه کېدله پښه یې پر ولګېده دغه نو رش پش په ولو دغه باچا چې مخ راواړی ویې کتل یاره زه باچا سړی یم او دونه پر دا مخ یې دا سړی ووایي چې ویې وایي هغه ډېر پریشان اوسو بیا رالی امیرالمؤمنین لره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لره ورته ویلې فلانی باچا راغلی د فلاني وطنه څه داسې زه پر مخ وولم ولولې وویلې ول دا خبره باچا یې راوغوستې باچا ته دا سړی دې ولې ووایي هغه ویلې ما چې حرام وکړې ما یې سترګې ایستلې ولولې ول زه روان وم زما پر چپنه و زما پر پټو باندې د پښه کښېښوله زه بیا ګزار سوی نه وای حضرت عمر فاروق ورته ویلې رضی الله عنه ول خبره خو نو خیر ته به بدمعاش ومې زورور به ومې دا خو نو زما باچي ده پر دغه ځای باندې زه امیرالمؤمنین یم د مسلمانانو خادم یم نو ول بیا ول نو دا به اوس بدل ورکوې هغه ول څنګه بدل ورکړه ول یا ورسه دغه سړي له ورسه معافي ځینې وغواړه کې معاف کې پر دواړو سترګو پروا نه لري یا راولاړ څه مخ ورته ونیسه پر دا مخ به دی تا هم دغسې دا پیړه چې دی هغه وویل زه باچا سړی یم دا د خدای بیچاره او غریب هغه نه باچا او غریب دلې نه چلېږي دا د عمر عدل دی صحیح سلو دلته نورې خبرې ګر سستا باچا ورته ویلې ول نو بیا داسې وکړه ما ته ټیم راکړه زه به سوچ وکړم یا به معافي ځینې واخلم یا به مخ ورته ونیسم هغه ویل ټیک در سبا پر تا ته مهلت په دا شپه کې دا باچا ولاړ وغورځېدی چې وغورځېدی بس بیا چې نصراني سو کافر سو بیا پر هغه نصرانیت باندې مړ سو بیا یې ژړل ما د یوې چپلاخې څه ځان کتی نن الله ایمان هم راسه واخیست ګوره یوه چپلاخه د ایمان سبب وګرځي چې ایمان ځینې ولاړی که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ